توبه استغفر. نن سبا خلق په لمانځه پسخن وي. توبه استغفر الله. څومره مسلمانان شاته رالو عزتمن. مخکې به چې کفارو د اسلام یا د یو شاعر اسلام ګستاخي وکړله مسلمانانو سرونه به ورکول. نن سبا مسلمانان خپله په هغه عظیم رکن چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې لمونځ د دین ستن، لمونځ ما د سترګو یخوالی دی. چا چې لمونځ قایمه کړي هغو دین قایمه کړي، چا چې لمونځ ونړاوي دین یې ونړاوي. دین په اسلام کې د سر حیثیت لري. نو چې د کومو مسلمانانو څه هغه عظیم رکن پاته نسو، دا لمونځ یې پاته نسو، په دې باندې هم پسخن شروع کړي، نو د دغه زمانې د مسلمانانو څه به سړی د خیر کومه توقع وسي. تاسې راسئ دا زموږ فتاوای وګورئ چې د دې په باره کې څه وایي. خیر الفتاوا جلد نمبر اول صفحه نمبر 202 باندې لیکلي چې دا لمونځ د اسلام یو عظیم رکن دی، د شاعر اسلام اصل په دې باندې پسخن وهل، توهین کول، دا د اسلام څه سړی وسي. نکاح ماته سول، دا به کلمه هم دوباره وایي او نکاح به وتړي. او دا هغه کسان چې کم کسان دغه ویډیو نشر کوي، لنګ سړی چې ورته وګوري ښه معزز خلک معلومیږي، ژیرې والا خلک دي، در وخت تېر سوي خلک دي، په عمر زیات دي، دوی هم دا رقم توهین کوي چې دا چې د هغه عمرو والا حال سو نو د ځوانانو به څه حال. او دغه خلک چې کم کسان دغه ویډیو نشر کوي دا په دې جرم کې پره ورسره شریکان. زه و دې خلکو ته وایم چې دا مه نشر کوه، دا ستا نشر کېدل د دغه سړي حوصله افزایي کول. هغوی پو زموږ ویډیو دونې کسانو وکړ. دا نشر کول والا خو په دې خبره پوه دي چې دې د دین توهین کړی دي، خو ځکه یې نشر کوي وایي ته دې ته وګوره. نو ته په دې څنګه نه یې پوه چې دغه توهین تا در خلکو پرې ورورسه. او بعضې بیا ښه خادمان خلک چې د علماو خدمت کوي، مولوي به پر دې بیان کړي دي، بیا ویډیو هم سره لګوي. ولې دا ویډیو نشر کوي؟ ولې یې خلکو ته ورسوي؟ د یو ګستاخي شی نشر کول هم ګستاخي ده، د ده عمل توهین کول. د دې د کتلو توان باید مسلمان نه ولري، د دې په کتلو سره باید پر مسلمان باندې بېهوشي راشي. ته یې نشر کوې و نور خلکو ته یې ښکاره کوې چې دې داسې کار کړی. نو زه به دې ټولو ته وایم چې اول خو دغه که هر چا له په لاس ورله، ګورې دا یوه ویډیو نه ده، څومره ویډیو دا رقم راغلي. دا خو د یوې ویډیو ته وګورې دا نور هم ورته پام سي. دا یو جرم چې ښکاره سي د نور و دې جرم ته پام سي. نو د عبرت دپاره هم د دې نشر کول د شریعت په رڼا کې جایز نه دي. صرف دا نه، هره ګستاخي چې د دین هره ګستاخي سوي څوک یې د عبرت دپاره نشر کړي دا هم نه جایز دي. هغه خلک غواړي دا کفار غواړي دا چې یو توهین یو ګستاخي د خلکو پرې ورورسي، نو هغه کردار موږ پکې ادا کړو په جذبه د دین، په جذبه د ثواب. څومره ناپوه انسانان. الله دې د مسلمانانو پر آل رحم وکړي. نو زه دې ټولو ته وایم چې دا نشر کول د دغه خلکو حوصله افزایي کول، دې خلکو د اسلام ګستاخي، د دین ګستاخي، د عظیم رکن توهین کړی دي چې د قیامت په ورځ به اول له پوښتنه د لمانځه کېږي چې لمونځ یې سم راووتی، نور اعمال به سم راوځي. نو موږ په لمنځو باندې هم پسخن او توهین شو. الله دې بس موږ پر آل باندې رحم وکړي.